د افغانستان لپاره ښه خبر. د ویډیو د شروع کېدو نه مخکې زموږ ویډیو لایک کړئ او سهار میډیا چینل سبسکرایب کړئ. د کونړوالي او ځایي خلکو په هڅو د ځنګلي پړانګ 3 بچي وژغورل شول. د پړانګ دغه بچي د کونړ ولایت د پیج درې ولسوالۍ د شوړک درې په ځنګلونو کې نیول شوي. د کونړوالي امنیتي ارګانونو او ځایي خلکو په هڅو له سیمې انتقال او د چاپیریال ساتنې ملي ادارې د لارښوونو سره سم به ملي ژوبڼ او یا هم ځنګل لرونکو سیمو کې خوشي شي. کونړ ولایت چې ډېری سیمې یې ځنګلونه لري، د ځنګلونو وهلو، جګړو او بمباریو له امله ځنګلي ژوو نورو سیمو ته کډه کړې، خو په لرې پرتو سیمو کې اوس هم بېلابېل ډولونه شتون لري، خو تر دې دمه یې د ناقانونه ښکار مخه نه ده نیول شوې. ځایي خلک بیا وایي ځنګلونو کې اوس هم ډارونکي ژوي شته او وخت ناوخت د دوی د مالونو په رمو یرغل کوي. د کونړ والي عبدالستار وایي د خدای او ولس پر وړاندې د دې ولایت د جغرافیایي ساتلو مسؤلیت لري. د امنیت نیولې تر پرمختیایي چارو، ځنګلونو قاچاقو مخنیوي او د ځنګلي ژوو د ساتلو په برخه کې به خپل مسؤلیت ادا کړي. نوموړي د سیمې د خلکو هم مننه وکړه چې د یادو ژوو په سپارلو کې یې ورسره همکاري وکړه او د ملي مسؤلیت له مخې یې دولت ته وسپارل.